in the next life. خو که تاسې د آخرت ژوند غواړئ او هغه ژوند راحتي غواړئ او په هغه وخت کې د آخرت ژوند کې تاسې غواړئ چې تاسو ته یعنې انعامات درکول شي او تاسو ته نعمتونه درکول شي نو بیا سمه ده. نو دې وخت کې د هغه بیبیانو ټولو وویل چې ولې موږ دغه 2 ورځې ژوند په هغه ابدي ژوند باندې بدل کړو، یعنې هغه ابدي ژوند موږ غواړو. ټولو په همدې سره سلا وکړه چې موږ دا 2 ورځې دنیا ژوند دی که دا په هر ډول تیر سي تیر شي خو موږ هغه ابدي ژوند غواړو. نو د همدې لپاره په رضا الصالحین احادیثونو کې د 465 نه تر 466 پورې حضرت بلال رضی الله عنه ویلي چې کله به هغه هره تحفه لاسته راوړله نو هغه به یې ځان سره نه ایښوده بلکې هغه به یې غریبانانو ته ورکوله. هر څه به چې وو هغه ځان سره نه ایښودل بلکې غریبانانو ته به ورکول. د همدې لپاره په قرآن کې الله جل فرمایلی دي 2م سوره د البقره او 2م آیات کې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. خانو تاسې وګورئ که چېرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل لاسو لیکل شوی و نو دلته آیات شریف هم رانازل شوی دی او ویلي دي چې ای هغه کسانو چې تاسې په خپل لاسونو باندې چې تاسې په خپلو لاسو باندې چې ای هغه کسانو تاسې په خپل لاسونو باندې لیکنه کوئ بیا وایي چې دا د الله کتاب دی او دا د الله لیکنه ده. that one day he would have been exposed and he would be نو د همدې لپاره که چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکنه کړې وه نو هغه خو په دې آیات کې رسوا کېده. and then say this is from Allah. If he would have written the Quran and attributed to Almighty God. خو دا د دوی یعنی خبرې دي پروپاګند دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسې کوي چې وایي دا د کتاب لیکونکی و او ځینې وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دا خبره ویلې چې دا د الله جل کتاب ده ځکه چې ده غوښتل چې خپل مرتبه یې لوړه اوسي او خپل مقام یې لوړ اوسي او دی یعنی یو ښه شخصیت اوسي او همدا ډول سره یو ښه رهبر اوسي. The 100 most influential persons in the history of humankind. نو د همدې لپاره مارشل آرټس چې دی هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي یعنی هغه کوم رهبران چې ول هغه څېړنې نه وروسته د لیکلي چې till the present time and undisputedly he puts Prophet Muhammad رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر ټولو نه یعنی زیات تاثیرګذاره او تر ټولو نه ښه انسان و یعنی نیک انسان و هغه په خپل کتاب کې دا یادونه کړې ده. نو د همدې لپاره بیا نو ده ولې دغه ویل چې دا کتاب د الله جل جلاله دی نو مارشل آرټ چې دی هغه هر چاته دلیل لیکلی دی چې ولې دا اول دی ولې دوم دی ولې دریم. why did he give him number 1 number 2 number 3 etc. and at the end of the biography says that it was the د همدې لپاره دغه مارشل آرټ چې لیکلی دي چې د ټولو نه نمبر 1 یعنی اول نمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په رهبرانو کې و یعنې هغه ډېر صادق او ډېر نیکوکار او ډېر ښه سړی و. نو هغه په خپل رهبري کې یو کامیابه سړی و او یو صادق او زړه سوانده انسان و. if he wanted glory fame نو که چېرته تاسې وګورئ په اوسني عصر کې وګورئ که یو نفر پخوا هم په همدې ډول سره رهبر وي او هغه یو سرمایداره سړی وي نو هغه داسې یو ماڼۍ لري یو ژوند یې وګورئ عصري ژوند لباس طرح یې وګورئ په څه ډول سره کالي اغوندي په څه ډول سره دی خوراک کوي په څه ډول سره ژوند کوي یعنې چې بیرون ځي ګاردان ورسره وي او یعنې ساتونکي ورسره وي او محافظه کاران ورسره وي. نو تاسې وګورئ good food fancy clothes magnificent places monumental palaces. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند ته وګورئ هغه مبارک به the lifestyle of Prophet Muhammad peace be upon him. یعنی وزې په خپل لاس لشلې او خپل کور کې به یې کار کوو. he milked the goat and he did his own household work. he sat on the floor and ate. دغه ژوند څومره یو ساده او دی به چې کله ته بازار ته یعنې ګارد یا ساتونکي به ورسره نه او پیغمبر هم و پیغمبر هم و. خانو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته به که غریب و که خان نو دعوت به یې کړ ډوډۍ به ورته وکړه نو دی مبارک به ورته یعنې د هغوی دعوتنامه به یې قبلوله. نو په همدې ډول سره که هغوی به هر څه تیار کړي وو نو ده به ورته ننویل. نو د ده دښمنان هم په همدې ډول سره وایي او په قرآن پاک کې هم راغلی دي. chapter number 9 نهم سوره د التوبه هر چاته دی غوږ نیسي
او د هغه مبارک دښمنان هم په همدې په غوسه وو چې دا څه ډول سړی دی، حتی غریبان هم ته هم دی غوږ نیسي. او همدا ډول د تاریخ په اوږدو کې او احادیثو کې هم راغلی دی چې د جنګیالیو یو نماینده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته راغی په نامه د عتبه او ورته وویل مونږ تا ته هر څه درکو، یعنی که ته غواړې دنیا درکو، دولت درکو، که ته غواړې حتی پاچاهي درکو، خو یوازې ته دا کلمه ویل پرېږده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې کلمې رسول خلکو ته پرېږده. نو که چېرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه وړاندیز قبول کړی وی، دی به یو لوی پاچا وی، ډېر سرمایدار او ډېر یو غټ رهبر به وی، خو قبول یې نه کړ. ولې قبول نه کړ؟ ځکه چې هغه د خدای پیغمبر و. نو همداسې ډېر په احادیثو ډېر روایاتو د تاریخ په اوږدو کې راغلي دي. نو راځو یو بل مثال ته چې یو ورځ د عرب د قوم څخه ابو طالب ورته راغی او ورته وویل چې تاسو یوازې د الله جل جلاله دغه وحدانیت ولې خلکو ته خپروئ؟ نو د مبارک ورته ځواب ورکړ که چېرته ما ته سپوږمۍ په دې یو لاس کې کېږدئ او لمر په دې بل لاس کې، نو زه به بیا هم د الله جل جلاله وحدانیت خپرول پرې نږدمه تر څو پورې چې زه مړ شم او یا هم د الله څه خوښه وي. نو همداسې زیات مثالونه دي. نو یو وخت د ده مبارک زوی وفات شو، ابراهیم. نو دې وخت کې هغه په داسې یو ډول سره وفات شو چې سپوږمۍ هم تارکه غوندې وه، وریځ پرې خړې وه. نو دې وخت کې خلکو ویل چې وګورئ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زوی وفات شو، نو اسمان الله جل جلاله یعنی وریځ کړ دغه سپوږمۍ، نو وریځ یې پرې راوسته او توره یې کړه. نو دلته د مبارک په ځواب کې ورته وویل چې نه، زما زوی او سپوږمۍ دا دواړه د الله جل جلاله نښانې دي. ځینې خلک داسې پروپاګند د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پسې کوي، توبه نعوذ بالله، چې د مبارک الله جل ته قرآن پاک په دې خاطر باندې تکمیل کړ چې یعنی د عرب یووالی سره منځته راوړي. نو یو آیات او یوه کلمه هم نشته په قرآن کې چې ویل شوي وي د عربانو د یووالي په خاطر باندې، یوه کلمه هم نشته. دا قرآن چې ده هغه د ټولې نړۍ په خاطر باندې د ټولو انسانانو لپاره را نزل شوی دی. او په دې قرآن کې چې یوازینی کلمه باندې زیات تاکید شوی هغه امه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، یعنی د هغه امتیان، هغه که هر انسان وي د هغه امتي شي. چېرته انسانانو ته وګورو، نه رنګ ته، نه جنسیت ته، نه مذهب ته، نه داسې کوم خاص خلکو ته. 49 سوره د الحجره او د 10 آیات کې الله جل جلاله وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. چې ما تاسو د یوې جوړې څخه یا نر او ښځې څخه پیدا کړي یاستئ او موږ تاسې په مختلفو قومونو باندې ویشلي یاستئ تر څو یو بل وپېژنئ، نه چې تاسو یو بل وځپئ او یو بل ته ضرر ورسوئ او یو بل ونه پېژنئ. او تر ټولو مهمه نقطه چې الله جل په قرآن پاک کې ذکر کړې ده هغه یوازې تقوا ده، یعنی تقوا کول بهتره ده. نو هغه شی چې الله جل جلاله ته مهمه دی، نور هیڅ نه دی، نه رنګ دی، نه جنسیت دی، بلکې یوازینی کلمه چې ده او هغه چې بنده یې ولري هغه تقوا دی او هغه تقوا وکړي. مهمه تر ټولو نه الله جل ته تقوا ده. نو د همدې لپاره زیات آیاتونه په قرآن شریف کې راغلي دي، د همدې لپاره چې ته حقایق باید بیان کړي او حق طرف ته لاړ شي، ولو که هغه د مور او پلار په خلاف وي، ولو که هغه د خپلوانو په خلاف وي، ولو که هغه د اولاد په خلاف وي، نو باید ته حقایقو ته ترجیح ورکړي. 9 سوره د توبه او 40 آیات قل ان کان آباؤکم، ووایې خپل پلار ته که چیرې، و ابناؤکم او خپل اولادونو ته، و اخوانکم او ستاسو ورونه، و ازواجکم او ستاسو میرمنې، و عشیرتکم او ستاسو خپلوان، و اموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. کوم څه ته چې ته زیات ترجیح ورکوي او کوم ځای کې چې ته اوسې یا کوم تجارت چې کوي یا کومه سرمایه چې تا ډېره خوښیږي یا خپلوان وي پلار وي مور وي ورور وي اولاد وي نو د دې زیاتو نه ته باید خدای او رسول خوښ کړې. نو الله جل جلاله نور هم وایي احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیل الله. نو که چیرته دا ټول ته د الله جل جلاله د هغه د رسول نه او د جهان نه غوره او خوښوي نو الله جل جلاله وایي فتربصوا انتظار وباسه حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. انتظار وباسه تر څو چې الله جل جلاله خپله پرېکړه تا ته راوړي او د هغه لارښوونې تا ته. نو الله جل جلاله فاسد خلکو ته لارښوونه نه کوي. نو که چیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربانو یووالی د نورو امتیانو څخه غوښتل نو بیا ولې دغه آیات شریف په قرآن پاک کې ذکر کوو؟ په قرآن پاک کې د آل عمران 3 سوره او 103 آیات کې الله جل فرمایلی دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله جل جلاله پر رسۍ ځانونه ونښلوئ او مه تقسیمیږئ. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړونکو د اتحاد په اړه باندې غږیږي نه د عربانو د اتحاد په اړه باندې. نو تاسې که فکر وکړئ که چیرته د مبارک غوښتل چې عربان سره یو ځای کړي نو د خپل رهبریت ترلاسه کوو او خپل رهبریت به یې کوو مخ ته به یې وړه نو عربان به متحد وو نور به څه نه وو. ځکه زیات آیاتونو کې الله جل فرمایلی دي. نو قرآن پاک کې الله جل فرمایلی 3 سوره د آل عمران او 43 آیات کې وإذ قالت الملائکة یا مریم او ملائکو حضرت مریم بیبي ته وویل ان الله اصطفاکی وطهرکی چې الله جل جلاله ته غوره کړی او ته انتخاب کړی او ته د نورو ټولو نړۍ د میرمنو څخه غوره شوي. نو د همدې لپاره حضرت مریم بیبي یعنی د حضرت عیسی علیه السلام مور چې وه هغه یعنی د ټولو هیواد د ښځو نه غوره شوه غوره والی ورته ورکړی وی یعنی تر ټولو نه غوره شوی وی خو هغه بیبي مریم ته غوره والی ورکړ ځکه چې هغه خو عربه نه وه یعنی د عربستان څخه هم نه وه. په همدې ډول سره نو دغه چې دوی وایي چې یعنی یوازې عرب د متحده کېدو دپاره رسول الله وسلم رالیږل شوی نه بلکې رسول الله وسلم د ټول نړۍ لپاره رالیږل شوی د ټولو انسانان د ټولو بشریت دپاره رالیږل شوی دی. نو همدا دلیل دی چې په بل آیات کې 3 سوره د آل عمران او 45 آیات کې راغلی دی دا یو امر دی د الله جل لخوا او یو وحی د الله جل جلاله خوا دی. نو که دا چېرته موافق وي یا ناموافق وي بس یوازې د الله جل د خوا نه وحی ده. همدا ډول نور آیاتونه هم شته دي. 2 سوره د البقره او 40 آیات کې آیا تاسې په یاد نه لرئ چې موږ د بني اسرائیلو سره څه ښېګڼې وکړلې؟ نو توبه نعوذ بالله که چیرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید لیکونکی و نو بیا ولې هغه دغه آیاتونه په قرآن پاک کې راوړل چې بیبي مریم تر ټولو نه غوره بیبي ده ولې خپله مېرمن نه ښوده یعنی هغه غوره شوې تر ټولو نه زیاته اخو ځکه د الله جل وحی وه. همدا ډول یو بل ځای کې هم لیکلی دي دلیل چې دوی په شفایي ډول سره دغه خپل خلک سره یو ځای کول. نو که چیرته ته وغواړې دروغ ووایې نو دروغ ولې داسې دروغ وویل شي؟ نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر و د الله جل رالیږل شوی پیغمبر و او هغه ته وحی کېدله او هغه ته قرآن پاک د الله جل خوا نازل کېده. شوی هم د په 9 سوره د علاقه او د 4 تر 40 آیاته پورې او الله جل جلاله په 6 سورت الانعام کې 3 آیات کې فرمایلی دي که چیرته هر بنده وي چې زموږ په خلاف باندې یو دروغ هم ووایي د هغه لاس به موږ ونیسو او هغه به فلج کړو او همدارنګه د زړه به یې ورڅخه له منځه یوسو. نو and he would be calling himself a wicked person in his own book if you are the author knows billah. الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي شوی هم د په 9 سوره د علاقه او د 4 تر 40 آیاته پورې که هر پیغمبر وي یا هر بنده وي چې زموږ په خلاف باندې یو دروغ را انتقال کړي نو د هغه لاس په موږ له منځه یوسو او زړه به یې هم
او هیڅوک به داسې نه وي چې هغه زموږ نه وساتي یعنی ساتنه یې زموږ نه وکړي یعنی په ځینو ویلو کې چې دوی په خپل کتابونو کې لیکي او هغه داسې وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم میتومانیا شخص و یعنی دا د دوی ادعا ده نو یعنی دروغ خبرې کوي خو هغه په داسې ناروغي اخته وي چې هغه ورته رښتیا ښکاري یعنی ځینې داسې دروغو ته رښتیایي بڼه ورکوي چې راسو یو مثال ته همدا ډول وګورئ نو یو روانشناس چې دی هغه دلایل ورته وړاندې کوي نو رابه شو دې مثال ته